السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل سلو ده یا ستاسو موبایل هینګیږي یا ستاسو په موبایل کې وایرس ده، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته په موبایل کې یو سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو ستاسو د موبایل سپیډ به ډیر زیات تیز سي، او که چیرې ستاسو موبایل هینګېدی نو له دې بعده بیا ستاسو موبایل نه هینګېږي، او که چیرې ستاسو په موبایل کې وایرس وي نو هغه ټول وایرس به ستاسو له موبایل څخه ووځي، ختم به سي. نو ډیر خوندور سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دغه سټینګ کولو لپاره د هیڅ اپلیکیشن هم ډاونلوډېدو ضرورت نشته. دغه سټینګ په هر موبایل کې له ځانه وي. نو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې سټینګز خلاص کړئ. کله چې تاسو د خپل موبایل سټینګز خلاص کړئ نو تاسو به لیږ لاندې ولاړ سئ او دلته یو اپشن راځي د ډیوایس کیر په نامه باندې. نو په دغه ډیوایس کیر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډیوایس کیر باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لیږ انتظار ورته وکړئ او دغه رقم دغه اوس ګوره د مو موبایل چې کوي چې دغه 100% ته ورسیږي. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی سئ چې دلته فلحال ماته رالی یعنی په 100% کې 99% ستاسو موبایل صحیح کار کوي. نو دغه زه خپله هر ورځ استعمالوم. نن مې نه د استعمال کړی، ما زه به تاسو ته ویډیو په جوړه کړم. نو سمپله ګوره اول به تاسو راسئ دا اپټیمایز ناو په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپټیمایز ناو بټن باندې کلیک وکړئ دغه ټوټل موبایل سکینوي په بیکګراوند کې کوم اپلیکیشنان خلاص وي هغه ټوله کلوزوي. نو سمپل بیا په دغه ډن بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ سپور ته رالی وایي 100% اکسلنټ، یعنی زموږ د موبایل په بیکګراوند کې کوم اپلیکیشنان خلاص وو، کوم نور شیان خلاص وو، هغه ټول ګوره ختم سو. اوس 100% د موبایل صحیح کار کوي. دغه رقم لاندې راځو ګوره په دې کې بل اول اپشن دلته بیټري. په دې بیټري څخه کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته بیا تاسو ته ستاسو د موبایل د بیټري معلومات درکوي. ګوره وایي فلحال ستاسو د موبایل بیټري چې دغه 50% ډکه ده، دغه رقم یعنی دغه لا نور 8 ګینټه او 50 منټه نور چارج وي. او دلته لاندې ګوره تاسو ته اپلیکیشنان درښیي کوم اپلیکیشنان ستاسو په موبایل کې چارج زیات خوري. ګوره په دې کې فیسبوک چې ده 15% چارج یې خوړلی ده، دغه رقم ګوګل چې ده 10% چارج یې خوړلی ده، میسنجر چې ده 2% چارج یې خوړلی ده. نو دلته بیا تاسو ته د هغه اپلیکیشنانو معلومات درکوي چې کوم اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې زیات چارج خوري. نو راځو بیرته شاته دلته صرف تاسو ته د بیټري معلومات درکوي. راځو ګوره دویم اپشن ده په دې کې لاندې سټوریج. په دې سټوریج کله تاسو کلیک وکړئ نو ما درته ویل ګور دوستانو کله تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ یا گیم انسټال کړئ نو کله بیا تاسو هغه بیرته له خپل موبایل څخه ډیلیټ کړئ ویې باسئ، هغه ستاسو له موبایل څخه نه وځي، د هغه کرپټه فایلونه ټول ستاسو په موبایل کې پاتېږي. هغه تاسو ته نه معلومیږي خو هغه ستاسو په موبایل کې پټ پراته وي، ستاسو موبایل یې ډېر در کمزوری کړی وي. نو دغه رقم ګوره دلته به سمپله تاسو ته کلین بټن لیکلی وي، په دغه کلین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او خپل موبایل به کلین کړئ. دغه رقم ګوره دا اوس ما استعمال کړی ده، ګوره وایي کلین دلته رالی دا ما استعمال کړئ. نو سمپل دلته کلین بټن په دې کلین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو په موبایل کې کوم کرپټه فایلونه پراته وي، وایرس والا فایلونه پراته وي، شام پراته وي، هغه ټوله ستاسو له موبایل څخه باسي. دا ډېر خوندور اپشن ده، لازم یې استعمال کړئ. په دې کلین بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو راځو بیرته شاته ګوره په دې کې بل اپشن ده میموري. په دې میموري څخه هم تاسو کلیک وکړئ. دا بیا ډېر خوندور اپشن ده. دغه میموري اپشن بیا ستاسو موبایل در تیزوي. اوس ګوره زیاتره دا رقم اپلیکیشنان راځي چې هغه ستاسو موبایل کې د موبایل په بیکګراوند کې خلاص وي خو تاسو ته نه در معلومیږي. مثال تاسو یو وار مخته کوم گیم خلاص کړئ، بل اپلیکیشن خلاص کړئ، بیرته یې کلوز کړئ نو هغه نه کلوزیږي، هغه ستاسو موبایل په بیکګراوند کې خلاص وي. نو دغه بیا هغه ټوله کلوزي ستاسو موبایل در تیزوي، 100% یې تیزوي. نو سمپله ګوره دلته هغه ټول اپلیکیشنان تاسو ته راړوي. ګوره کوم پټ سټینګونه چې ستاسو موبایل په بیکګراوند کې خلاص وي هغه ټول ګوره دلته یې راواړول چې دغه اپلیکیشنان او سټینګونه دي چې ستاسو موبایل یې در سټور کړی دا په بیکګراوند کې خلاص. نو په دغه کلین ناو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کلین ناو بټن باندې کلیک وکړئ نو په بیکګراوند کې کوم سټینګونه اپلیکیشنان خلاص وي هغه به ټوله ستاسو په موبایل کې کلوز سي. نو بیا تاسو خپله د خپل موبایل سپیډ کتلی سي. بالکل دا کله ستاسو موبایل کې اوس مثال ډېر شان 10 شان په یو وار خلاص وي خامخا موبایل سلو کېږي نو کله چې هغه ټول کلوز سي لازمي به ستاسو موبایل ډېر زیات تیز سي. نو ګوره دلته هم دا رالی کلین سو. دغه رقم ګوره بیا په دې کې اخري اپشن ده سکیورټي. په دغه سکیورټي څخه هم تاسو کلیک وکړئ. د دغه سکیورټي په ذریعه سره بیا تاسو خپل موبایل سکیورولی سئ. یعنې اوس مثال که چیرې ستاسو موبایل کې هیکینګ والا اپلیکیشنان انسټال وي یا هیکینګ والا ګیمونه انسټال وي چې مثال هغه ستاسو له موبایل څخه ډیټا غلا کوي نو هغه ټول دی تاسو ته دلته درښیي چې دغه اپلیکیشن چې دی دغه ګیم چې دی دا هیکینګ والا ده ستاسو ډیټا غلا کوي.
کوي. نو په دې سکین فون باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکین فون باندې کلیک وکړئ نو دغه اوس تاسو په موبایل کې کوم اپلیکیشنان او ګیمونه انسټال وي هغه ټوټل دلته دی سکینوي او کوم چې هیکینګ والا یې ډیټا غلا کوي ستاسو له موبایل څخه هغه به دی اوس موږ ته دلته راښکاره کړي. نو انتظار ورته کوو چې دغه 100% ته ورسیږي. نو ګورو دوستانو تاسو کتلی سئ چې دغه 100% ته ورسېدی او دغه رقم ګورو دلته پورته ورته لیکلي هم دي وایي سکیور یعنې زموږ په موبایل کې هېڅ داسې اپلیکیشن نه دی انسټال کوم چې زموږ ډیټا غلا کوي یعنې هیکینګ والا اپلیکیشنان او ګیمونه زما په موبایل کې نه دي انسټال. نو دوستانو دغه 4-5 اپشنان کله هم تاسو د ورځې یو وارې په موبایل کې استعمال کوئ نو ستاسو موبایل به هېڅ کله نه سلو کېږي او ستاسو موبایل به ډېر زیات تیز وي. نو دغه سټینګونه په هر موبایل کې په دغه نویو موبایلانو کې له ځانه شته نو دغه سټینګ تاسو په ډېرې اسانۍ سره استعمالولی سئ فایده ځینې اخیستی سئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.